دا چې پارک پکار دی لپاره موټرسایکل لپاره ځان پارکینګ لپاره ځای پکار دی چا تکلیف نه وي روډ کې. امیر صاحب نوم مې دی د سوات سره مې تعلق دی. موږ سره ملګري دي 3 کسان یو. موږ انجوای له راغلي او ډېر ښکلی ځای دی. موږ خاص کر مسافر یو. موږ ته دا سیندرانې ډېر خوند راکوي. خاص کر دا سیندرانې زموږ خوښ 3 کسان راشي چې دا موټر یې دلته نه پرېږدي یا عوامو ته تکلیف دی. دا روډ چې دی تنګ دی او یو طرف ته بل طرف ته ګاډي ولاړي بل طرف ته پکې زموږ په خلک راشي پکې ودرېږي عوامو ته تکلیف وي. ګڼه ماشاءالله ډېرې برابري او خلک راځي د لرې لرې نه خلک انجوای کوي. تاسو یې د مخکې نه راځئ تاسو په خپله باندې یې با او بس او موږ ته دمه یو خلک راځي د لرې لرې نه خاص کر د جمعې د ورځې لپاره. څه ستاسو سره اویلیبل دي داګي لپاره؟ موږ سره باربیکیو وي روشونه او بریانیانې او سبزیانې کړایانو او چای سپیشلی زمونږ ډېر میوزیک پروګرام هم زما خیال دی بالکل او ټنګ ټکور موږ په خپله باندې تاسو ته پته زمونږ خوښو جو ګورو پکې کله کله دا مرګي راځي یو پروګرام پکې کوي. اخیرا یو خبره څه کمې مخصوصي دلته کې یاره چې هغه شی دلته پوره شي چې مطلب د خپلانو نور زیات شي. یاره بس کمې دا دی چې په خلکو باندې ځای ښایسته کېږي چې خلک څومره ډېر راځي نو ښه ده. هره ورځ راتللی دا دنده ښه کېږي ډېره مننه. هر کله راشي چې هر کله دلته کې ډېر زور راځو او د دې علم په دې لمنه کې مطلب دا دی چې زموږ اسماني مول ډېر مشهور ځای دی. بس خلک خو بس د انجوای دپاره راځي ډېر ښکلی خلک راځي او د لرې لرې ځای نه راځي. سوات ملکن ډیویژن مطلب پېښور مردان او مطلب د صوابۍ نه ډېر خلک راځي ملګري او بس انجوای کوي. ډېر ښکلی ځای دی او د اسماني مول ډېر مشهور ځای دی خو موږ دې مېلمنو ته ډېر زیات خوشحالېږو. دا ډېر ښکلی خلک دی او دا مینې محبت والا خلک دی او په دې غر په دې چکرو بکرو باندې مین خلک دی پارټیانو له راځي نو موږ ډېر زیات دې ځای ته هم خوشحالېږو خو ډېر زیات دې مېلمنو ته خوشحالېږو. ډېره مننه. ډېر غربت صحیح او دومره د رسلو رسایل ذرایع نه وي نه دا سوزکي موټرې نه دا موټرسایکلې وي نه دا خلکو سره پیسې وي نه دا پټرول او نه دا موبایل وي او نه دا ویډیوګانې وي. دا کیسې میسې خو نه وي که نه نو اوس دا ډېرې شوي اتیا لکانو قسمت ښه دی نو هلته ګراونډ ته ځي کرکټې کوي او بیا چې پکې د چاړه غواړي دلته راشي پکې خامخا ټایم پاس کړي نو دا سیر و تفریح دپاره یو ځای دی. زه خو دلته دا کمې محسوسوم که نه چې دا روډ دی تنګ او دا د بونیر او د سوات ګیټ دی او د ګاډو پیرش ډېر زیات دی نو چې کم از کم دا حکومت ولګي او دا اخوا دېخوا دا روډ نور پلن کې څومره چې دا دی د حکومت ته څه ګران دي ولا وټې دي که هغلته نه یو وټې راوخېږي دا هغلته نه نو دا به کولو شي. دا ګوره اوس ګاډي ودرېدل دا خو دا کیمرې ونه ته وګورې ګاډي جام شو نو دا چې دی نو ګوره دا د دې وجې نه اوس ګاډي ولاړ دي نو په هغه سایډ باندې ګاډي دې خوا نه منځ کې مول ډېر ښکلی ځای دی او د سیل لپاره یو ښه بهترین ځای دی. ټول قدرتي ښکلا ده نو تاسو راشئ دا ځای انجوای کوئ. ټول نه ښه ځای پکې دا مطلب په دې اسماني مول کې ټول نه ښه خبره تا ته کومه ښکاره شوه ابشار که د خلکو دا ګڼه که دا هوټل د ټولو نه ښه خبرې هدوه دي. یو دی د دې ځای دنګوالی هایټ ډېر مزهناک دی او بل د ابشار ډېر مزهناک دی. ډېر چاپېره شنه غرونه هم دي نو دا پرزور مطالبه کوم چې زمونږ دا سپاټ انتهایی بهترین سپاټ دی. د دې کوم ټوریزم دا چې راځي ټوریست چې کوم راځي دلته کې ډېر ښه انجوای کوي. زه هغو ته درخواست کوم چې دلته کې د ناستې لپاره کم از کم 100 ډیسک یا داسې کرسۍ چیر روغ کړي چې خلک راځي او په هغې باندې ناست وي. تاسو وینئ ګیر چاپېره ورته معمولي غونډه کې د سیفټۍ لپاره د دیوالونو غونډه کې راخلي په دغې هم دا ملګري ناست دي
او ډیر زبردست انجوای کوي جنو خوراک شوي مخوا بیا چاماتوم کړه نو بس زه هم چې څنګه غلطیاں زمنګ دي کو 80% غلطیاں زمنګ دي او 20% زماره اندازې په مطابق باندې ګورنمنت چې هغه راشي دلته موږ ته داسې یو شیزونه پرووایډ کړي چې سکیورټي هم پرووایډ کړي چې دغه شیزونه ته بیا خلک ډسبین هغه تاسو یې نه تاسو په لیدلې په کیمرې باندې سترګه به خلکو ته لیدلې چې ها ډسبین یو تم لګولې دي سپیشل بنچونه تم راځو خلکو مات کړو دا زموږ بدقسمتي ده ډیره زیاته بدقسمتي ده